ستای بلبلان دی په نغمو سره وړ لا اله الا الله وای خدای ستا حمدونه تل پخلو سره وړ انسو جن سبا بیگاوي د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع جنات زمنګ په کورونو کې. سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع جنات زموږ په کورونو کې. قدرمنو اوریدونکو موږ به انشاء الله په دې کتاب کې د کورونو او کورنیو اړوند مسائل تر غور او څېړنې لاندې ونیسو. موږ هیڅکله د مفردې صیغې خبرې نه کوو بلکې د جمع صیغې په کارولو سره خبرې کوو چې د یوې کورنۍ په توګه الله ته نږدې شو او د یوې کورنۍ په توګه زموږ اړیکې ټینګې وي او زموږ په منځونو کې مینه محبت او الفت او شفقت منځته راشي. دا خپرونې د کورنۍ د ټولو غړو لپاره دي په دې هیله چې ټولې په دقت سره او په ډیر اطمینان سره واوري. دا خپرونې د ځوانانو لپاره دي چې څنګه له خپل مور او پلار سره چلند وکړي او څنګه د خپل د ژوند ملګري وټاکي. دا خپرونې د پلرونو لپاره دي چې څنګه له خپلو اولادونو سره چلند وکړي. د عاطفې او احساس لغت څنګه وکاروي. دا لغت چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ځوانانو سره په خپل چلند کې کاروه کوم لغت دی. دا خپرونې د یوې مور لپاره دي چې څنګه له خپلو اولادونو سره چلند وکړي او د هغوی په منځونو کې خپل ارزښت څنګه ثابت کړي. دا خپرونې د خاوند او میرمنې لپاره دي چې له یو بل څخه لرې شوي وي څنګه بیرته سره نږدې شي. دا خپرونې د ورونو او خویندو لپاره دي چې له یو او بل جدا وي په داسې حال کې چې د یو کور تر چت لاندې به ژوند کوي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو دا خپرونې د نجونو او خویندو لپاره دي. هغوی ته په دې خپرونو کې ویل کیږي چې تاسو د کورنۍ مهمې غړي یاست. ټوله کورنۍ تاسې ته غوږ دي. ته به کورنۍ له خپل ځانه ګرد چاپیره راټوله کړې او هغو ته به د لمونځ کولو پیشنهاد او تلقین هم کوې. یا دا که مور او پلار دواړه دې چیرې د باندې ولاړ شي او ته دې ورونو ته خوراک او څښاک چمتو کړې. د خپرونو نوم موږ جنت زموږ په کور کې کیښود ځکه چې یوه زیاته ډله خلک د ستونزو او کشمکشونو له مخې ژوند تحمل کولی نشي. په دې خپرونو کې موږ دا وایو چې الله رحیم دی، الله غفار دی، الله ستار دی. الله موږ ته یو ښکلی څیز راکړی چې موږ یې نه وینو او هغه کور دی. نیکمرغي، آرامي او سکون په دې کې نغښتی دی. الله رب العزت په سورة نحل کې فرمایي والله جعل لکم من بیوتکم سکنا. الله ستاسې کورونه ستاسې لپاره د آرامي ځایونه وګرځول. زموږ لویه هیله دا ده چې خپلو کورونو ته د ځمکې پر مخ د جنت په سترګه وګورو تر دې چې انشاء الله په آخرت کې د الله جنت ته ننوځو. الله رب العزت په سورة رعد کې فرمایي جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.
سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله په دې آیت کې د جنت صفت کوي، فرمایي داسې باغونه چې د هغو همیشني استوګنځای به وي، هغوی به پخپله هم پکې ننوځي او د هغوی له پلرونو، نیکونو او د هغوی له میرمنو او د هغوی له اولادونو څخه چې هر څوک صالحان وي، هغوی به هم له هغو سره هلته ولاړ شي. پرښتې به له هرې خوا د هغوی د هرکلي لپاره راشي او هغو ته به وایي چې پر تاسې سلامتیا ده، ځکه چې تاسې په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست. د هغه پر برکت تاسې د دې وړ ګرځېدلي یاست، نو ځکه دغه د آخرت کور ښه دی. نو راشئ خپلو کورونو ته په دنیا کې د جنت په سترګه باندې وګورئ چې الله رب العزتم ټولې کورنۍ سره په جنت کې داخل کړي، لکه چې الله فرمایي جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم. په دې خپرونو کې انشاء الله تاسې ته له نهضت او پاڅون نه هم خبرې کیږي. کورنۍ زموږ په نظر یو نسبي امتیاز دی چې د دې په وسیله له دنیاوالو سره مخامخیږو. هغوی په بیلابیلو حالتونو کې تر موږ وړاندې دي، مګر اوس موږ الحمدلله له هغوی سره د کورنۍ ټینګ تړاو په وسیله وړاندې یو او لا انشاء الله در مخکې روان یو، ځکه هغوی کورنۍ نه لري. غربیان نه پلار پیژني، نه مور پیژني، نه خور پیژني او نه د هغوی ترمنځ د کورنۍ کوم رابطه شته. ځکه الحمدلله په اسلامي ټولنه کې یو 30 کلن ځوان د خپلې مور زیات ډیر درناوی کوي، د هغې احترام کوي، لاسونه یې ورته ښکلوي او دعا او خوښي یې غواړي. اوس هم پلار او نیکه د کورنۍ مشر ګڼل کیږي، که څه هم موږ له هغوی مخ اړولی نشو او ترې مخکې روان اوسو. پلار او نیکه نه موږ مخ نشو اړولی، هغوی به زموږ مخکې روان. الله رب العزت په سورة حجرات کې 14 آیت کې فرمایي وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله فرمایي بیا مو تاسو قومونه او قبیلې وګرځولی چې تاسې یو تر بله سره وپېژنئ. کورنۍ یوه نمونه ده قدرمنو اوریدونکو چې له اسلام پرته یې دنیاوال نه پیژني. هغوی زموږ غوندې صلې رحمي نه لري. دا یو نسبي امتیاز دی چې موږ یې ساتل غواړو. دا د نهضت او پاڅون له مقدماتو څخه یوه مقدمه ده او موږ هغه څه لرو چې دنیا ته وړاندې کولی شو. زموږ هدف په دې خپرونو کې زموږ هدف د کورنۍ ساتل دي. مخکې له دې چې دا وبایلو د کورنیو پاشلتیا او ټوټه ټوټه کېدل لکه د تسبیح د دانو غوندې بیلیږي. هغه دیوالونه چې زموږ د اسلام او ځمکو ساتنه یې کوله لویدلي دي او له منځه تللي دي، نو موږ باید د کورنۍ ساتنه وکړو. که چیرې کورنۍ مو ضایع او خرابې شوې، د دې امت آینده هم ضایع کیږي او تباه کیږي. نو اوس قدرمنو اوریدونکو خپلې کورنۍ ته وګورئ او الله شاهد ونیسئ چې د همدغه الله په خاطر د هغوی ساتنه کوو. که چیرې په ذهن کې هم غواړئ چې له دوی څخه تښتئ یا ورسره خیانت کوئ، د کورنۍ د ساتنې لپاره الله ته عبادت وکړئ. دا داسې معنا لري گویا د اسلام ساتنه کوئ. ډیر غټ څیز چې بچیانو ته مو وړاندې کوئ دا دی چې ورته ووایي مور سره مینه کوئ او یو متعادل ژوند تیر کړئ. تر ټولو ساده قاعده دا ده چې د کورنۍ د راټولولو نیت مو د الله رب العزت په خاطر وکړئ. له هغه سره یوه ژمنه وکړئ او له ځان سره یو شرط وتړئ. الله رب العزت په سورة توبه کې 75 او 76 آیت کې فرمایي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. او له دوی څخه ځینې داسې هم دي چې هغوی له الله سره ژبه کړې وه، که هغه په خپل فضل سره په موږ لورینه وکړه نو موږ به خیرات وکړو او نیک عمله به شو. خو کله چې الله په خپل فضل سره هغوی شتمن کړل نو هغوی بخیلي غوره کړه او له خپل ژبې څخه داسې وګرځېدل چې پر هغې یې پروا هم رحم نشته. الله رب العزت نهضت او اصلاح د کورنیو په استقرار او آرامي پورې تړلې ده. رحمانی بندگان چې لوی الله یې ګردو نړیوالو ته صفت کوي دا دي چې الله فرمایي
په سورة فرقان کې 4 آیت کې والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. او هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ ته له خپلو میرمنو او اولادونو څخه د سترګو یخوالی راکړه او موږ د پرهیزګارانو امامان کړه. راځئ چې د ځمکې د اصلاح او سمون لپاره د مؤمنانو رهبري په لاس کې واخلو او دا په کور او کورنۍ کې له مینې محبت او استقرار پرته نه رامنځته کیږي. کله دې چې له کورنۍ سره اړیکې ټینګې کړې او پر هغو بسنه وکړې هیڅکله به خیانت ونه کړې او په دې ډول به دا صلاحیت ومومې چې یو متیقن امام شي. انشاء الله موږ به ساده او مهم قواعد وضع کړو چې د هغو په وسیله به خپلې کورنۍ ستونزې حل کړو. لومړنۍ قاعده ایمان دی. د هغه چا لپاره یوه جادوګره نسخه ده چې د هغه او ښځې او بچیانو مور او پلار ترمنځ یې ګرمي او له مینې او محبت څخه ډکې اړیکې واوسي. او دغه نسخه په ګډه او په مشترکه توګه د الله رب العزت عبادت دی. هر څوک په خپل کور کې یوازې او یوازې د الله عبادت کوي. ځینې وخت یې خجالت او شرمېدل د دې لامل ګرځي چې په مشارکتي ډول او په جمعي ډول الله ته لاسونه پورته کړي او د الله رب العزت نه بخښنه وغواړي. که چیرې یوه ښځه او خاوند په ګډه سره پریکړه وکړي چې نن شپه به پورته کیږو او الله رب العزت ته به 2 رکاته او 4 رکاته مونځ کوو، په ګډه به عبادت کوو، څه خیال کوئ چې د هغو په کورنۍ کې به څه رامنځته شي؟ څومره مینه به وي، څومره محبت به وي، څومره الفت او شفقت به وي. د هغوی ترمنځ به محبت او عاطفت څه ډول وي؟ آیا دا معقوله خبره ده چې په ګډه د یوې وړوکې تڼۍ په خلاصولو کې یا په خوراک کې د مالګې پر زیاتوالي شپه رڼه کړئ؟ هیڅکله نه. تر دې وروسته چې په ګډه د الله عبادت وکړئ نور نو دا خبره بیا محال وي. که چیرې یوه لور خپل پلار ته ووایي چې راځه قرآن کریم ووایو او که چیرې یوه مور له خپلو بچیانو سره د 2 دقیقو لپاره دعا وکړي، په دې ډول به د دوی په زړونو کې څه رامنځته شي؟ الله رب العزت له پورته خوا کتل کوي. یوه کورنۍ ویني چې د هغه الله په خاطر راټوله شوي وي، یا 2 زړونه چې په ګډه د الله عبادت کوي، په داسې حال کې چې ته په خپل زړه کې دا دعا کوي چې دغه کورنۍ راغونډه او یو ځای کړه. یوه ښځه او یو خاوند تصور کړه چې په یو موټر کې سواره یو ځای ته ځي، د شخړې پر ځای آرام دی. نو سړی له خپلې ښځې سره خبرې نه کوي او د موټر په چلولو بوخت وي. څه به وشي چې د لارې په اوږدو کې په ګډه د الله رب العزت ذکر وکړي، د الله حمد پر ځای کړي، په هر الحمدلله سره د الله د یو نعمت یادونه وکړي. دغه عمل په ټولې کورنۍ عملي کړه. په داسې حال چې موټر کې اوسې د 2 دقیقو دپاره دې لا اله الا الله ووایي، تر دې وروسته به د هغوی په زړونو کې د ایمان قوت څه ډول وي؟ ډېر زیات په کور کې به څه رامنځته شي؟ په ګډه د الله رب العزت عبادت وکړئ او وروسته هغه رحمت او نعمت ته نظر وکړئ چې ستاسې کورونو ته راننوتی دی. له پرښتو به ستاسې کور ډک او شیطانان به مو له کوره ووځي. یوه هوښیاره ښځه له خپل خاوند سره د اړیکو له لرو له مخې غواړي چې هغه دې ورسره یو ځای په عبادت کولو کې شریک اوسي. صدقه او په ګډه له کوره وتل د دې ځای ډکولی نشي، که څه هم چې دا ارزښت لري. الله فرمایي وانه هو اضحک و ابکا. نو نیکمرغي هم د الله رب العزت په واک او اختیار کې ده. ډاکټر خالد په خپل کتاب کې لیکي چې زما یو ملګری دی چې هیڅ یې خپله ښځه زغملی نه شوه، ژوند یې ډېر سره خراب و. هغه ته مې وړاندیز وکړ چې د 1 میاشتې په اوږدو کې په هره پنجشنبې کې دې په ګډه 2 رکاته لمونځ وکړي. د الله په مرسته د هغوی دواړو اړیکې ښې او په زړونو کې د مینې او محبت زړي وکرل شول. هغه بیا لیکي چې یو ځوان پیژنم چې له خپل پلار سره یې اړیکې خړې پړې وې. همدغه نصیحت مې هغه ته هم وکړ چې هر لمونځ چې په کور کې کوې دا عمل دې هم ترسره کړي چې د پلار سره دې یو ځای وکړي. مګر تاسې ته ما مخکې وویل چې دا یوه جادوګره نسخه ده، مشترک عبادت، چې په دې به الله رب العزت ستاسو ترمنځ مینه، محبت او الفت پیدا کوي. دا چې په ګډه عبادت څه شی دی دا به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته.
ستا عبادت انس و جن هم ټول فرشتي کوي لمر ستوري سپوږمۍ همیش مدام درته سجدې کوي ستا عبادت انس و جن هم ټول فرشتي کوي لمر ستوري سپوږمۍ همیش مدام درته سجدې کوي ای رحیم رحمان غفور کریم ربا الله احد ټول دنیا وای ستای بل بلند په نغمو سرا وړ لا اله الا الله وای خدای استا حمدونه تل پخلو سرا والا انسو جن سبا بگاوی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. مشارکت څه دی؟ غواړو چې 5 عبادتونه ترسره کړو په ګډه د قرآن کریم لوستل که څه هم د یوې څپارې 4مه برخه وي. دویم په ګډه لمونځ کول که څه هم 2 رکعاته وي. دریم په ګډه د الله ذکر کول که څه هم د 2 دقیقو لپاره وي. څلورم په ګډه دعا کول. پنځم په ګډه له کورنۍ سره خوراک او څښاک کول. نو قدرمنو اوریدونکو که دغه 5 عملونه تاسو ترسره کړل د کورنۍ ګرم مجلس او نغری دی بیا تاسو ته مبارک وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو مستحکمه کورنۍ وه او په دې کوشش کې و چې په ګډه د الله رب العزت عبادت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی ملاقات او لیدنو لپاره تشریف وروړه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای د پلانکي کورنۍ الله رب العزت ستاسې په اطاعت او بندگی سره شیطان ستاسې له کوره خارج او شړلی دی نو بیرته یې کور ته راونه ګرځوئ. ستاسې نظر څه دی؟ که چیرې زموږ شعار دا وي چې له کورنۍ سره په ګډه مې د خپل رب عبادت کوم، له کورنۍ سره به یم چې له خپل الله سره به مخ کیږم، له کورنۍ سره په ګډه د خپل رب جنت ته ننوځم او له کورنۍ سره به په خپل هیواد کې ژوند کوم چې هیواد مې پرمختګ وکړي. البته د اسلام له نظره که دغه 4 شعارونه مو عملا ترسره کړل امت به عزت عمومي. د 5 ګونو عبادتونو لپاره یو 10 ورځنی جدول جوړ کړئ. البته د ټولې کورنۍ لپاره نه د یو فرد لپاره. چیرې په لومړیو کې ټوله کورنۍ له تا سره په دې کار کې نه ملګرې کېده، هغه کسان راخپل کړه چې له تا سره دا کار پیلوي. ښایي په پاتې نیمه میاشت کې د پاتې نورو تاسې ته پام شي. د میاشتې په اوږدو کې د دعا پر مهال ځان ته مو پام نه وي بلکې د ټولې کورنۍ لپاره دعا کوئ. د کورنۍ لخوا د قرآن کریم د ختم لپاره کوشش وکړئ او ټول له اور او دوزخ څخه وژغورئ. سم خیال ده چې کورنۍ به نه اصلاح کیږي. ډاکټر خالد په خپل کتاب کې لیکي زه یو زیرک سړی پیژنم چې تل به یې د کورنۍ یو غړی لکه ښځه او یا بچیان په کړاو کول، هغو ته به یې تکلیف ورکول. هغوی به په دې وینا سره تهدیدول که چیرې خپل کړاو ته دوام ورکړي نو جهنم ته به یې ولیږي. تر دې چې له خبرو یې ستړي شول یوه ورځ د قرآن کریم پر دې آیت باندې ور برابر شو چې الله رب العزت په سورة تحریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. ای مؤمنانو خپل ځانونه او خپل اولاد او کورنۍ له هغه اوره وژغورئ چې د سون توکي به انسانان او ډبرې وي. نو له ځان سره یې وویلې آیا الله موږ ته وایي چې هغوی له اور څخه وژغوره؟ په داسې حال کې د دې پر ځای چې زه یې لاسونه ونیسم هغوی د جهنم اور ته په ورننوتلو تهدیدوم. هغه زیرک وایي خپل چلند مې بدل که او دا مې وړاندې کړل چې په عبادت کې کورنۍ له ما سره ګډه واوسي او الله مې شاهد ونیوه چې اوامر یې پلي کوم نو زه او زما ټوله کورنۍ آرام شول، په مینه محبت او الفت او شفقت کې م ژوند تیروم.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي شیطان د هغې کورنۍ تیښته کوي چې په هغې کورنۍ کې د بقرې صورت لوستل کیږي. تاسې سوچ وکړئ که په یوه کورنۍ کې بشپړ قرآن کریم ختم شي څه به رامنځته شي؟ شیطان به پاتې شي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې په جومات کې لمونځ کوئ نو د لمونځ یوه برخه مو کور ته ځانګړې کړئ چې ستاسې د کورنۍ لپاره د خیر سرچینه او لامل وګرځي. الله فرمایي په سورة طه کې وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الله فرمایي خپلې کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپله هم پابند اوسه موږ له تا نه کومه روزي نه غواړو او روزي خو موږ تا ته درکوو. روزي له لمانځه سره څه اړیکه لري؟ په دې پوه شه هغه کورنۍ چې غړي یې تل په ګډه لمونځ کوي د هغوی روزي خوندي او برقراره ده، یعنې روزي د عبادت د عدم فراغت لپاره مه بهانه کوئ. تاسې مونځ کوئ الله به روزي درکوي، او که دا وایي چې زه روزي ګټم مونځ نه کومه الله به هغه روزي هم ستاسو د لاس نه واخلي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل البیت الذي یذکر الله فیه والبیت الذي لا یذکر الله فیه مثل الحی والمیت. رسول الله فرمایي مثال د هغه کور چې الله پکې یادیږي او هغه کور چې الله پکې نه یادیږي لکه د ژوندي او مړي دی. یعنی کورنۍ اړیکې او مړی یعنی د ګوښتوب ټاپو او د کورنۍ تیتوالی او پاشلتیا. نو په کمې کورنۍ کې چې الله رب العزت یادیږي د هغو مثال د ژوندو مثال دی. کورنۍ سره راټوله، اړیکې سره ټینګې، او په کمې کورنۍ کې چې الله نه یادیږي هغه د مړو په شان یعنی کورنۍ سره پاشل شوي. همدارنګه الله رب العزت په قدسي حدیث کې فرمایي من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیرا منه. هر څوک چې یوازې ما له ځان سره یاد کړي زه به یوازې په خپله له ځان سره یاد کړم، او هر څوک چې ما په یوه ډله محضر او مجلس کې یاد کړي زه به په یو نیک ډله مجلس کې یاد کړم. نو هغې کورنۍ ته د مبارکي وي چې په ګډه د الله عبادت کوي. په آسمان کې به د هغوی نوم د یوې کورنۍ په ډول یاد شي. نو له الله رب العزت څخه هیله من یم چې دغه خپرونې یو نیک پیل اوسي، د شیطانانو د شړلو او د عزت او نیک پاڅون لامل وګرځي، او د خپل ژوند ملګري ښځې او بچیان داسې ووینو چې زموږ د سترګو نور او یخوالی اوسي. نو قدرمنو اوریدونکو دا څه مقدماتي خبرې وې چې په دې خپرونه کې ما تاسو ته وکړې. انشاءالله په نورو خپرونو کې به په دې مسائلو باندې تفصیلا غږیږو چې زموږ کورونه څنګه زموږ لپاره جنت دی. په همدې هیله نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابو. حليم عظيم يتسميع بصير غني غفار جي معز مذل متكبر عزيز جبار قهار حليم عظيم يتسميع بصير غني غفار جي معز مذل متكبر عزيز جبار قهار ستال قهر غواړي تل فنا تا ټول مخلوق رب الاعلى وي ستای بلبلان دی په نغمو سرا وړ لا اله الا الله وي خدای استا حمدونه تل پخلو سرا وارا انسو جن سبابی گاوی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله کاڼي بوټي ونې غرونه دښتې دریابونه ټول عرش کرسی جنات دوزخ هم زمکې اسمانونه ټول کاڼي بوټي ونې غرونه دښتې دریابونه ټول عرش کرسی جنات دوزخ هم زمکې اسمانونه ټول تا خالق مالک ذوالجلال بولی دیر په شوق او ذوق ستا ثنا وایي ستای بلبلان دی په نغمو سره وړه لا اله الا الله وایي خدای استا حمدونه تل پخلو سره واړه انسو جن سبا بیگاوي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله گل تک بورا تک گلشن تک مالیار ہمیش لال یاقوت مرجان زمرود کرستا اذکار ہمیش گل تک بورا تک گلشن تک مالیار ہمیش لال یاقوت مرجان زمرود کرستا اذکار ہمیش تل بپیزانی پتارنم سرا رنگ پرنگ حمدون استا بیا ولی تل بپیزانی پتارنم سرا رنگ پرنگ حمدون استا بیا ولی ستای بلبلان دی په نغمو سرا وړه لا اله الا الله وایي خدای استا حمدونه تل پخلو سرا وړه انسو جن سبا بیگاوي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله